غزني ښار کې د 14 میلیونو افغانیو په ارزښت د 2 پروژو چارې پیل شوې. غزني ښاروالۍ له لوري نن سه شنبه د 3 او 4 پلان اړوند د یو پارک او علي لالا په سیمه کې د استنادي دیوال افتتاح د ښاروالۍ ریاست رئیس مولوي محمد نبی حمزه د ښاروالۍ ریاست امرینو او د سیمې اوسیدونکو په حضور کې ترسره شوه. په دې مراسمو کې ښاروال د یادو پروژو په هکله وویل. د ښاروالۍ ریاست له لوري او د ملګرو ملتونو یونفس موسسې په مالي ملاتړ د 14 میلیونو افغانیو په ارزښت د 3 پلان اړوند د یو پارک او علي لالا صاحب په سیمه کې د یو استنادي دیوال د جوړېدو چارې پیل شوې. نوموړي زیاته کړه یاد پارک به په 1903 متره مربع ځمکه کې جوړ شي چې د دې سره به د 3 او 4 پلان اوسیدونکو او کورنیو ته چاپیریالي اسانتیاوې برابر شي. چې ښاروالۍ له طرفه افتتاح شوه او مالي لګښت یې د یونفس موسسه ورکوي چې دواړو پروژو لګښت 14 میلیونه افغانۍ راځي. دغه پارک مساحت یې 1903 متره مربع ده. په دې کې دوه مشکلات الحمدلله حل شوي دي. یو داسې ده چې چا حق و حقدار په حق باندې ورسېدل چې کلونه دا کس ګرځېده د ساحه پارک وله د شخصي ملکیت اوسې د 103 میلیونه افغانیو په لګښت باندې دا موږ له هغه چې استملاک کوو واخیستل. همداراز ښاغلي حمزه زیاته کړه علي لالا صاحب په سیمه کې یو استنادي دیوال چې 636 متره اوږدوالی او 2.5 متره لوړوالی او 1 متر سور لري. د 2 میاشتو په موده کې به یې چارې بشپړې شي. او بل استنادي دیوال داسې د هغو 636 متره اوږدوالی لري او چې هغه کې هماغه د کومې اوبه چې په خلقو باندې راځي یا په علي لالا کې یا هغه ساحه چې هغه جرنیزم ورته وجود درلود او هغه یې تخریبول. بلخوا د سیمې اوسیدونکي د دې پروژې د پیل خوښي څرګندوي او وایي سلګونه بېروزګاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. یکی از یک طرف زمینه کار برای یک تعداد کسای بی‌وظایف مردم پلان 4 میسر شد. از طرف دیگه همین پارکی سالها میطور بیکار مونده بود و محل کثافات شده بود. این امروز افتتاح کردیم انشاءالله. د یادولو وړ ده چې د یاد پارک ځمکه د ښاروالۍ ریاست له لوري د 103 میلیونه افغانیو په ارزښت اخیستي او اوس د ښاروالۍ ریاست د همکارۍ او یونفس نړیوالې موسسې په مالي ملاتړ د یو تفریحي پارک د جوړېدو چارې پیل شوي چې د 2 میاشتو په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.